راشد خان چې د 2015 کال په درشل کې افغانستان ته لوبې پیل کړې دي په لږ وخت کې بېساري پرمختګ نړیوال ګوته په غاښ کړه. که څه هم راشد خان په 20 ورځو لوبو کې په کمو لوبو کې د زیاتو ویکټو اخیستلو ریکارډ کې تر ټولو مخکښو بالرانو مخکې دی، خو لا هم د ده لپاره د نورو ریکارډونو دروازې په مخ کې دي. راشد خان په یو 50 ورځو لوبو کې 15 ویکټې ترلاسه کړي دي چې دا یو ریکارډ دی. شاهد افریدي په 19 لوبو کې 98 ویکټې اخیستې دي. ټیم ساوټي په 81 لوبو کې 99 ویکټې ترلاسه کړي دي. شکیب الحسن په 83 لوبو کې 100 ویکټې او لسیت ملنګا په 83 لوبو کې 100 ویکټې ترلاسه کړي دي. شکیب الحسن تر ملنګا وروسته دویم لوبغاړی دی چې په 20 ورځو لوبو کې د ویکټو سلیزه وهي. راشد خان د یو بل ریکارډ په درشل کې دا چې نړیوال 20 ورځ جام ته شاوخوا 2 میاشتې وخت پاتې دی، نو افغان لوبډله په دې جام کې فوق العاده ګډون لري او راشد خان پکې د افغان لوبډلې لوبډل مشري هم کوي. داسې ګنګوسې هم دي چې افغان لوبډله له نړیوال جام وړاندې له ویسټ انډیز او استرالیا سره 3 اړخیزه لوبلړۍ لري. که چیرې راشد خان په دې لوبو کې 15 ویکټې ترلاسه کړي نو د ویکټو سلیزه به ووهي او په دې ډول به دریم نارینه لوبغاړی شي چې د ویکټو سلیزه وهي. د راشد خان لپاره به بل ریکارډ دا وي چې نسبت له ټولو بالرانو په ډیرو کمو سیالیو کې دا اعزاز خپل کړی دی. دا چې راشد خان نسبت شکیب الحسن او لسیت ملنګا ته ډیر ځوان دی او شاوخوا 10 یا 15 کاله نور هم کرکټ کولی شي، نو کېدای شي چې راشد خان په دې وخت کې تر 10 یا 50 ویکټو ترلاسه کړي چې د لسیت ملنګا او شکیب الحسن مقامونه به هم کراس کړي او په دې ډول به تر ډیر وخته په 20 ورځې کرکټ کې یوازینی بالر پاتې شي چې زیاتې ویکټې پکې ترلاسه کوي. دا چاره به هم افغانستان او راشد خان ته ستر ویاړ وي.